بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو د درېیمې ورځ درس ته چې ټنس اینډ کنجوګیشن زمانې او د هغه ترکیب یا پیوستون د باندې غږیږو. راځو اول verbs یعنی actions and state. Verbs are words that express actions, events or state of being in a sentence. فعلونه هغه کلمې دي چې موږ ته یو عمل بیانوي، یا به یو حادثه موږ ته بیانوي، یا به یو حالت موږ ته بیانوي، یا به یو شي موجودیت موږ ته بیانوي. دا ټول اعمالو کې راځي یا ټول په verbs کې راځي. Verbs are essentials for conveying when an action occurred and whether it's going on, complete or future. دا ډېر زیات مهمه خبره ده چې مثال کله یو فعل واقع کېږي، باید موږ پوه شو چې دا آیا اوس واقع کېږي که نه دا واقع شوی او یا په آینده کې به واقع کېږي. نو verb tense indicating time. نو دا د verb tense دا موږ ته چې وخت ښایي دا فعل په کوم وخت کې واقع شوی دی یا واقع کېږي. Verb tense tells us when an action happened in the past, present or future. There are three primary verb tenses: past, present and future. نو conjugation changing verbs with tense. د دې هغه پیوستون باندې خبرې کوو چې مثال څنګه یو فعل خپل حالت بدلوي. Verbs change form and conjugate. خپل دا پیوستون خپل دا conjugation دا وایي جوړوي to match the tense of sentence تر څو د یو زمانې هغه د یو جملې هغه زمان تشکیل کړي. Conjugation indicates whether the action is happening now, happened in the past or will occur in the future. دا پیوستون یا conjugation دا موږ ته څه ښکاره کوي په کوم صورت، لکه آیا دا عمل اوس واقع کېږي، واقع شوی په تېره زمانه کې، or will occur in the future یا په راتلونکي کې به واقع کېږي. ورک فرام دلته چې یو لنډ غوندې ګړنه ورباندې اچوم د ټولې زمانې بیا موږ په تفصیل سره انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې وایو. نو present tense دی، past tense دی، future tense دی. describes actions happening now or regularly. کوم چې مثال ریګولر په عادي شکل سره واقع کېږي هغه ټول په present category کې راځي چې دې باندې مکمل بیا هم انشاءالله غږیږو. لکه she works in the city. یا په ښار کې کار کوي، لکه د عادت په شکل یا ریګولر عادي په عادي توګه هره ورځ په ښار کې کار کوي. نو دلته چې نوټ وایي اس ending the third person singular subject دا یو ګډ بحث دی. Past tense describes actions that occur in the past. په تېر زمانه چې هغه مثال هغه فعلونه باندې بحث کوي چې هغه په تېره کې واقع شوي وي. مثال دی ویل د میوزیم اسټیج، هغوی مثال پرون میوزیم ته لاړل، هلته یې وزټ وکړ، سفر یې وکړ. دلته وایي ای ډي اضافه کېږي چې خپله د پاست ټینس یو جلا موضوع ده. او بل فیوچر ټینس describes actions that will happen in the future. او بل موږ سره چې دی فیوچر ټینس دی مثال دا هغه زمانو باندې یا هغه فعلونو باندې بحث کوي چې په راتلونکي واقع کېږي. لکه I will travel to Paris next year. زه راتلونکي کال پاریس ته سفر کوم. نو use will or shall to form the future. دا یو لنډ غونډه کې معلوماتو د زمانو په اړه. regular verbs یعنی قاعده نه لرونکي فعلونه، بې قاعده فعلونه. some verbs do not follow regular conjugation patterns and must be memorized. ځینې فعلونه دي په انګلیسي کې چې هغه بې قاعده فعلونه دي، لکه کوم اصول او قانون نه لري د خپل د جمع کولو لپاره یا د خپل حالت د بدلولو لپاره. نو لپاره ته باید مجبور مکلف چې هغه ته زده کړې. لکه go مثال اول حالت دی د تللو، went دا دوم حالت دی سیکنډ فارم دی، او gone دا درېیم حالت دی. نو دا به ته زده کړې. go went gone دا به ته زده کړې، دا اول دوم درېیم. be was او is been have had دا به تاسو زده کړې. ټول irregular verbs دي. نو identify the exercise سره ځو. identify the verb tense in the following sentences. she sings beautifully. نو دې کې باید لکه مثلا اوس present tense دی، هغوی ډېر په ښایسته توګه بدلې یا سندرې وایي. they cooked dinner last night. وی هغوی بیګا شپه د شپې غذا یا ډوډۍ تیار کړه. we'll meet at the park tomorrow. وی موږ به سبا په پارک کې انشاءالله ملاقات کوو. نو دا مو سره فیوچر ټینس دی. نو conjugate the verb to dance in the following sentences. نو she dances at the party. دا پارټي کوي مثال درکې. they danced all night. بهرحال نو دا چې دی وی I will dance، بهرحال دا ډانس باید
دا بدل کو dance she reads her book at night. No, they dance all night. Dance loud. She read her book all night. Oh, I will read my book on Friday. داسې جملې موږ جوړولی شو. نو دا چې دی د نن ورځې درس و، لکه د مطلب she reads her book at night، وایي هغه خپل کتاب په شپه کې لولي. they read her book all night. هغوی مثال تېر زمانې کې د ریډ دوم حالت هم ریډ دی. دا چې کله ته دوم حالت وایي باید ریډ ونه لولئ، read لږ باید تلفظ کې تھوڑا they read her book all night. نو دا بیا تېرې زمانې دغه موږ ته ښایي. نو هغوی خپل وبښئ they read their books all night. هغوی خپل کتابونه ټوله شپه خپل کتابونه یې ولوستل. ما تاسو مخکې ویلي که نه، دلته به چې هماغه پوسیسیف اډجکټیو دی، د هغې د مربوطه ولګول شي یا دلته ولیکل شي. I will read my book on Friday. ګوره دا د ورځې نومونه باید هم چې دی اولنی ټکی باید کیپیټل وي. دا ستاسو د نن ورځې درس و. تاسو کوشش وکړئ داسې جملې جوړې کړئ. انشاءالله په دغه زمانو باندې به خپلو ویډیوګانو کار کوو. نو که تاسو کوم هر پوښتنه پیدا کېږي نو په کمنټ کې ماته ولیکئ. نو د راتلونکو ویډیوګانو لپاره باید تاسو دغه چینل کې ګډون وکړئ، سبسکرپشن پکې وکړئ، سبسکرایب یې کړئ، تر څو راتلونکي ویډیوګانې تاسو دغه نشي تېر نشي. نو انشاءالله تاسو به زه امید لرم چې دې نه به تاسو یو څه اخیستي. ښه وخت ولرئ.